د دې غمه جړېږم بېکاره شه راته پاتې خپل اولاد شو پښتون غریب برباد شو. پیره دا ویښتان ویني دا د ګیرې دا سپین شو په ځوانۍ کې. د دې علت هم همدا دی چې بعض کم علمه خلک او بعضې نه بلکې ډېر دي بدبختانه به یې چې هغه خلک چې ښه خلک دي ډېر کمې لرو. راځم اصلي خبرې ته. تاسې د زمانې ته وګورئ، د وخت ته وګورئ، د خلکو ته وګورئ، دا خلک په کومه لار روان دي. یو انسان به 1.5 سل کاله خدمت وکړي د ټولنې دپاره، د ښې ذهنسازۍ دپاره، د رغونې دپاره، د پرمختګ دپاره به ښې خبرې ولري چې ټولنه پرې اصلاح شي. اما که چېرته د ده څخه یوه غلطي کېږي دا مخلوق یې بیا پرتوګ ورباسي بیا د ډېره مانا. اما یو کس چې ټولنې ته به زهر پاشي او د ټولنې دپاره به سراسر هغه کارونه کوي چې ورته ذهن تمامیږي، که چېرته هغه یو داسې کړنه وکړله چې ښه وي نو بیا به هغه ټول همغه پسې او جنډه به یې وربالا کړي. ولهذا زما خبره دا ده چې هوښیار شئ، انسان نه غلطي کېږي. که چېرته داسې اشخاص اوسي چې هغه یوه غلطي وکړي تاسې درک کړئ، قضاوت مو باید داسې اوسي چې ده دغه 1.5 سل کاله خدمت کړی ټولنې ته، نو پکار ده چې دغه یوه خطایي هېڅ ونه لیدل شي. زه دغې مخلوق دغې ټولنې ته فکر وړی یم چې دا ولې داسې دي. انسان دی د غلطۍ سره مخ کېږي. لکه بعضې ډېر ورونه شته دی او دا میډیا تعقیبه وم ګورم چې بعضې ورونه غلطي وشي حیا یې ګیا که. نو په همدې هیله چې دغه الله پاک چې موږ او تاسو ته عقل او شعور راکړی د دې څخه کار واخلو او په دغې باندې مو دنیا او آخرت ښایسته کړو. دا به غوره خبره اوسي، بختور خل به دا اوسي. راځم اخري یو کلیپ در باندې اورم د خیال محمد استاد چې په عزت باندې دی او د عزت او ناموس بیا نو پښتانه ډېر خیال ساتي. ما خو ترېنه ډېر خوند اخیستی او غږ یې را باندې بې حده ښه لګي. په تاسې هم اورم، که مو خوښ شو حتمي لایک ورکړئ د دې دپاره چې غیرت خلکو کې را پیدا شي. مننه. سر دلار شي خو عزت د چا نه ځي، د عزت په سر دنیا نه پښتانه ځي. د پښتون یم پښتو پوره کومه او انتقام اخلم ظالم به ختمومه.